د دولت اړتیا یا necessity of the state یعنی په دې ویډیویي خپرونه کې به مونږ په دې باندې بحث کوو، په دې به خبرې کوو چې انسانانو ته د دولت اړتیا ولې پیښه شوله. اول، دولت طبیعي یا قدرتي سازمان دی. State is the natural institution. انسان یو ټولنیز څاروی یا ځناور دی. د هغه طبیعت او اړتیاوې یې په ټولنه کې ژوند کولو ته مجبوروي او د نورو انسانانو سره و ټولنیزو اړیکو ته یې هڅوي. هغه تل غواړي چې د انسانانو ترمنځ ګډ ژوند وکړي. هغه د امنیت، قانون، نظم او مجرمینو او د ټولنې ضد عناصرو د مخنیوي لپاره دولت ته اړتیا لري. دویم، دولت یو ټولنیزه اړتیا. State is a social necessity. کله چې سړی د نورو سره ګډ ژوند کوي نو په طبیعي توګه د نورو انسانانو سره ټولنیزو اړیکو ته وده ورکوي. هغه کورنۍ او داسې نور ګروپونه جوړوي. هغه د اړیکو په نظام یا سیستم کې ښکیل شي. هغه د ګډو اړیکو څښتن شي او تر مرګه یې پالي. د هغه فزیکي او اقتصادي اړتیاوې هغه مجبوره کړي چې اقتصادي، تجارتي او کلتوري اړیکې د نورو انسانانو سره وساتي. هغه د هغه ټولنې د ژوند، ملکیت او اړیکو د خوندي ساتلو لپاره امنیت ته اړتیا لري. دولت د داخلي او بهرني خطرونو څخه د ټولنې ساتنه کوي. دریم، د دولت اقتصادي اړتیا یعنی economic necessity of state. په هره ټولنه کې خلک دولت ته اړتیا لري ځکه چې د اقتصادي، سوداګرۍ او د سوداګریزو اړیکو د ترسره کولو لپاره د سکو یعنی کرنسي کار برابروي. دولت د ټولو اتباعو لپاره ټولې مالي تګلارې جوړوي او عمل ورباندې کوي. د ټولنې بېوزلو او کمزورو برخو ته مالي مرستې برابروي. د امنیت، قانون او نظم برابرولو سره دولت له خلکو سره مرسته کوي تر څو خپل اقتصادي اړیکې او فعالیتونه ترسره کړي. څلورم، دولت په ټولنه کې سوله، امنیت او سوکالي خوندي کوي. ټولنیزې اړیکې په دوامداره توګه سولې، امنیت او نظم ته اړتیا لري. که څه هم انسان یو ټولنیز ځناور دی، خو ځینې ځاني خوښۍ یعنی selfishness هم لري. په ځینو وختونو کې د ځینو کسانو ځاني ګټې کولی شي ځینې ستونزې پیدا کړي او نورو ته زیان ورسوي. د دې ستونزو مخنیوی د دولت لخوا کیږي. په داسې حال کې چې په ټولنه کې ژوند کوي، انسانان د خپل ژوند او ملکیت ساتنې ته اړتیا لري او دا کار دولت ترسره کولی شي. پنځم، د جنگ او بهرني دښمن نه د ساتنې لپاره دولت ته اړتیا لرو. د بهرنیو بریدونو، جګړو او داخلي بې ځایه کېدو او ګډوډیو نه د خوندیتوب او امنیت لپاره انسانان د دولت شتون ته اړتیا لري. ټولنه د بهرنیو یرغلګرو او جنګونو په وړاندې د امنیت، سولې، نظم، ثبات او ساتنې لپاره دولت ته اړتیا لري. دولت د بهرنیو جنګونو او د یرغلګرو سره د مبارزې لپاره دفاعي ځواکونه ساتي. دولت د تروریزم او تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره کار کوي. دولت د هرې ټولنې خپلواکه سیاسي اداره ده. دا خلک خوندي کوي او هڅه کوي چې د دوی د خوښۍ، سوکالۍ او پرمختګ لپاره شرایط ډاډمن کړي. لنډه یا خلاصه چې دولت مونږ ولې غواړو، د
جارج سورنسن په وینا د دولت اړتیا د ژوند د ساتلو، د مال د خوندي کولو، امنیت د ټینګولو، د انصاف د پلي کولو او د خیر ښېګڼې د کارو لپاره وي. د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره دولت لاندیني کارونه کوي. اول، د بهرنیو بریدونو او جګړې په وړاندې امنیت یقیني کوي او د دې هدف لپاره دولت وسلوال پوځ ساتي. دویم، دولت د داخلي ستونزو، ناامنیو او جرمونو په وړاندې امنیت ډاډمن کوي او د دې هدف لپاره پولیس ګماري. دریم، دولت په قانوني ډول د خلکو حقونه تضمینوي او خوندي کوي. څلورم، دولت د راکړې ورکړې لپاره نوټونه، کرنسي جوړوي او اداره کوي. دولت د خلکو اقتصادي، سیاسي او کلتوري ودې لپاره د اړینو شرایطو د رامنځته کولو لپاره ګامونه پورته کوي. شپږم، دولت تابعیت سیټیزنشپ ورکوي او د دوی د ګټو او حقونو ساتنه کوي. اووم، دولت بهرنۍ اړیکې، سوداګري او اقتصادي اړیکې ترسره کوي. اتم، دولت په نړیوالو اړیکو کې ملي ګټې خوندي کوي. مننه. کور مو ودان او د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل سره د همکارۍ.